رنبنه شه داده چې انسان با په دنیا کې د بلوغ نه بعد دا پیجنی چې زما د خلقت غرض څه دی، زه څه د پاره پیدا یم. دویم شه بیا د خپل خلقت غرض پیجندلو نه بعد دویم شه بیا په دې کائنات فکر او چاته چې دا انګریزي خوان حضرات ریسرچ وای په دې کائنات کې بده هغه فکر او تدبر کوي چې د دې شي د پیدا کېدو څه غرض ده، د دې د پیدا کېدو څه غرض ده، د دې د پیدا کېدو څه غرض ده. او دریم شی چې دی هغه علم. او که خیال وکړئ دا دواړه سيزونه چې دي دا د علم تابع دي. انسان که خپل غرض پیژني نو به په علم پیژني، او انسان که په دغه کائنات کې فکر کوي او د اشیاء او اقسام او غرض معلومي به په علم پیژني. بغیر علم به د دواړو سيزونو کې د نه کامیابی. نو گویا د خلقت رنبنه شي چې د هغه علم. خو علم نه مراد دا یاد لرئ چې هغه علم نه دی چې کوم موجوده وخت کې مسلمان کم شي ته علم وای. مثلا چا چې ډېر انګریزي ویلي، څوک چې ډېر لوی حسابدانی، څوک چې ډېر لوی نقشنویس وغیرہ. علم گویا کہ دغه ته نه وای. عربی کې د علم اطلاق چې ده هغه صرف په قرآن او په حدیث باندې. مونږ چې کوم ملک اوسېږو نو دوی پڑھا لکھا طبقه هغه چاته وایي چې چا انګریزي ډېره ویلي. دا مونږ خلق چې یو نو دغه ته دوی جاهلان وایي. دا مليان او دا جاهلان دي. پڑھا لکھا طبقه چې دا هغه دغه خلقو توای چې چا د انګريز جبه خز د کړي دي ته پڑھا لکھا طبقه وای. چا چې د قران عربیت او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جبه د کړي وی هغه ته گویا کې دوی علم نه وای. زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي، خو یو لویه بدقسمتي دا هم ده چې اصل علم ته مونږ علم نه وایو. مونږ علم هغه شي ته وایو چې کوم کسب دی. که تاسو خیال وکئ یو سړی چې بهترین ترکاڼ وي، ډېرې ښې کرسۍ او میزونه جوړولی شي، هغه ته نه څوک ملا وي او نه ورته پړه لیکه وي. یو سړی چې لواري او د اوسپنې نه قسمه قسم سیزونه جوړولی شي، هغه ته نه څوک ملا وي او نه ورته پړه لیکه وي، بلکې چاته به دوی لوار وي، چاته به دوی ترکاڼ وي. څوک چې بهترین قسمه کپړې جوړوي مونږ خلق هغه ته نه ملا وایو او نه ورته پړه لیکه وایو، بلکې هغه ته جولا وایو. زما عزیزانو انګریزي چې ده دې زیات ویلو سره دې ته پړه لیکه ویل دغه لوی خرطوم. ځکه چې انګریزي هم گویا یو جولاګیری او ندابګیری او
بلکې د انګریزي خوانو نه نداپان خو نداب چې کوم بلستنې او توشکونه ډکوي دینه نداپان خو یو نداب په دغه باندې الله لوی ولی او بزرگ د زمانه کړو چې ناس تو توشک ډکولو یو بوډای خزه تا نو بوډای ورته سر پخپو ناس تا وا او دې لګیا دی هغه ډندت وਹੀ نو بوډای نه باد لاړ چې باد لاړ نو هغه ډیره کچا شو چې کچا شو نو د نداب ځان کور کو لګیا د خپل ډنډت یو بوډای اوس نمرې او نرغي چې خصات تیر شو ورته وي زر کا وکنه هغه ځان کون کړي لګیا دی هغه بیا ورته وي زر کا وای ته ها ناورم پزور وای بوډای اړه کې ډیره خوشاله شو چې دا نداب کون دی او زما غبا دی و نه اوري تاسو خیال را نداب عقل ته وګوره چې په یو انسان څومره عظیمه پرده واچوله ځان کور کو چې دا بوډای دا پوه نشي چې زما دا ټیز دی اورېدلې دی چې دا کچاتوب تلاړ نن انګریزي خوانو ته وګوره ځانونه په شرمونو او شرمول خزي هم په شرمونو او شرمولې لونه هم په شرمونو او شرمولې زامن په شرمونو شرمول دا پڑھا لکھا طبقہ دیتا ہوئی دے انگریزی خوانو نا کلالان و نداپان خلی خپلا حیا پا کیوانو پا بلبیم حیا چولا دوی کے نا خپلا حیا شتاو نا دا بل حیا دا انگریز جبا دا انگریزم یو خر و سپیو ٹٹو گندے خلق دے لکه سپی چې په سرکو لګیای بد فعلیانی کوي خراو خری چې په سرکو لګیای هغه جبدا او هغه تهذیب په دوی کې مچولې ده نن د دوی خزه او د دوی لونه او د دوی کردار وګ تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې اصل علم چې ده هغه قران او حدیث ده کتا سوای د حیا په قران کې څه مسله ده یا د حدیث په قران کې څه مسله ده عزیزان قران کریم کې د حیا لویه مسله ده چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله یو ډېر عظیمه ګناه مې کړې ده اوس توبه وباسم ماس بشما څومره ګناه دې کړې ویجی ډېر لوی ده وې د دې ځمکې عمره ده ویجی دینم لوی ده د اسمانونو عمره ده وې دینم لوی ده وې د خدای د رحمت عمره ده وې نه د هغې په مخ کې بیا هیڅ شی نه وې خبره کوه وې زما لس زامنو او 11 میلیونه وي وګرځېدمه زامنو لچا لور نه راکوله ډېر تلاش مې وکړه خو چا لور نه راکوله نو د ډېرې غصې نه رالمه او 10 زامنو ته مې خپلې 10 لوڼه په نکاح کړه یعنی خور مې رور ته په نکاح کړه یوه لور مې چې پاتې شوه نو ښځه مې بوډۍ وه مې ځان ته په نکاح کړه دا ګناه مې کړې ده اوس معافي غواړم توبه وباسم رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو فوراً دا آیات راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ
इन्न अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए पैगंबरा तो आया दगा सड़ीता असरफू अला अनफुसिहिम चे तासु पखपल जान ज़ियाते करे जुल्म दे करे नु चे दा दुमरा अजीम ज़ियाते और जुल्म ता करे दे नु ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह दा अल्लाह दा रहमत न मना उम्मीद रखेगा। दा दुमरा अजीम ज़ियाते और जुल्म चे ता करे दे नु दा अल्लाह दा रहमत न मना उम्मीद रखेगा। वली दा अल्लाह शान दा दे इन्न अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ अल्लाह टोल गुनाहों सड़ी ता माफ की ज़का इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम ज़का बखुन के और रहम कौन के। पैगंबर वर्ता मुबारकी वर्कड़ा और वर्ते हुए चिल्लुना और जामन दे जुदा का और अल्लाह दा दुमरा अजीम गुनाह अर्थ सदर ता माफ कर तासु ख्याल रहा। अल्लाह तो कुरान के दा सबक वर्कड़े चे दुमरा अजीम जुर्म और अजीम गुनाह चाकड़ी भी और पखपलो बदुख पैमानशी नु दागे द पारा मुस्तकिल हुक्म राशि चे परवाह मकवा जमा कार दादे चे तू है खता के लिए और हम है अता के लिए। तू है खता के लिए और हम है अता के लिए। तब गलती क्या है जबरदर तमाफी को जमा अजीजान कुरान करीम के बलजे के राजी इन्नमा तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब। यो सड़ी पर गलताए बांधे गुनाह चे सड़े कई यकीनी पर गलते अगर वक्त के नादानी बेवकूफी अकल कार में यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन पना पोया यो गुनाह उकड़ा सुम्मा यतूबून मिन करीब और ब्या तोबा हो बस न अल्लाह फरमाई फौलाए के यतूबुल्लाहु अलैह अल्लाह दद तोबा कबूल कर ददीन उच्चत बल कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे दा गुनाह चे मां करे हुआ आया दा दाग बराबान दी हुई द गुनाह का बिल्कुल बसफाश पैगंबरों या ताइब मिन ज़ंब कमल ला ज़ंब लहू तो बस्तुन के द गुनाह न दा से दे चे दाडू चरी करे न बल हदीस के राजी चे तो बस्तुन के द गुनाह न दा शी कयौमिन वलदतहु उम्मु लकनन चे द मोरा पैदा तासु ख्याल रहा अर्ज में दाओ द मुस्लिम शरीफ यो रिवायत कि क़यामत के बाद यो जहन्नमी अल्लाह माफ की और जहन्नम न बेबार रो बस पदेगाड़ा बपरूती से पगाड़ा परूती नो दे बजहन्नम के दा इल्तिजा करी थी या अल्लाह दे और न में उबासन नूर सनवाड़ा दा अल्लाह दे रहमत तो गोरा दागदे शान तो गोरा दागदी करीमाना खसलत तो गोरा या अल्लाह दे जहन्नम न में उबासन नूर सबन वाड़ा वे ब्याबम गोरे सो है वो या अल्लाह ब्यात सनवे चोर ने उबासी दे जहन्नम पगाड़ा चडेर साथ तीरशी दा खलक पे तीरी की वदा जहन्नमी दे ब्या खुदा तो वही या अल्लाह दे जहन्नम गाड़े न में लगलरे का दा खलक तोमत राके जिदा दो जखी दे मलैको तो लरे यो सही लगे चिल्लरे यो सी तो सात पास चौगुरी दे जन्नत दरवाजा बवर तखकारश देव ब्या खुदा तो वही या अल्लाह का दे दरवाजे सर दे केन उलमा न ब्या नूर सनवे अल्लाह और तो इजे दरवाजे सर केने चे दरवाजे सर केने चे ब्या सो वक्त तीरशी ब्या बदे हुई या अल्लाह का दे दरवाजा के लग दनना के नास्तम न ब्या बगा के न अल्लाह इजे दनना के न तो इंसान तो हुआ दासी
انسان دروازه کې کېنه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وایي چې یا الله کله دننه لاړ شم نو ستا رحمت کې به څه کمی راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وایي چې الله بنده هر ځلې وی چې دا وشي بیا به څه نه ویم دا وشي بیا به څه نه ویم ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدنن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله به په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وایي چاته چې گویا کې حدیث زما عزیزان خزدا پیغمبر ترازی خزد یا رسول الله تباشم غرقشم سچل شوه ده جی زنا میں کړه خزا په خپل اقرار کوي چې ما زنا کړه ده زما حملم ده ما باندې شریعت جاری کا پیغمبر ورته چې زبی بلاړه شو چې دا ماشوم پیدا شي بیا به راشي لاړه لس میاشتې پس بچی غیږ کې نیولې ده بیا رااله چې بیا رااله پیغمبر ته وایي بچی پیدا شو په ما د زنا حد جاری کا چې زه آخرت له صفا لاړه شم پیغمبر ورته وایي بیبي د دې دو نیم کاله د پيو میاد ده اوس کتا ته مونږ ਸੰسار کو دا ماشوم بچکه زلاله شه چې د دې د پيو میاد تیر شي بیا بګو پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي چې بیا ناراضي چې د رجم نه بچ لاړه دو کاله پس بیا ماشوم غي کې نیولې ده او روټه لاس کې ور کړې اوراله یا رسول الله د پخپل روټه خورې شي زما روټه ته پيو ته د دو ساجت نشتا خو په ما حد جاری دا سبق اخذ ته چا خودلو چې پلیت سو قبر تلار شي داغه انجام به تبعی او رسوایی وي عمر له هلاکت وي دا سبق د پیغمبر تربیت خودلو پیغمبر ویوالی چې دا معصوم او ਸੰساریک مسله دا ده چې خزه چې راجم کیږي نو تر نامه به پزمکه کې کنده کړي او دومره به خخه کړي او پاس نه به وي دې کې اسلام د خزو خاص مراعات کړي دي چې د وشتو پټیم کې څنګه چې جامع وشليږي او دا چرته به حیا نشي مجرمم الله او رسول د حیا خیال ساتل د مجرم نن انګریزي علم ستا حیا تبا کړه ستا شرم تبا کړو ستا اولاد تبا کو ستا معاشره تبا نن په ملک ګوره ده زور ده اهمیت ورکړې کیږي نو انګریزي علم لا ورکړې کیږي انګریزي نه ویلې اوس څوک په جمعات کې امامت هم نه ورکړي وای چې لسم نه پاس نو هغه به امام کیږي نه په دې بلایسار کې یو امام په دې لري کو اتلسم نه پاس الګا الحمدو د قل هو د لسم تر څه کار دې کور مران شچ ورانم شي د منځونو د لسم سره څه کار دې د مړي د جنازې لسم سره څه کار دې د نکاح تړلو د لسم سره څه کار دې د مولا خدا وکړ الف به تیسه خودل یا قران خودل د دې د لسم سره څه کار تاسو خیال را نو عرض میں داو چې دا سبق چا خودلې دا قران او حدیث خودلې دا انګريزي برکت کټګوري پاکستان کې هو انګريزان چیو او هندوان چیو نو د مسلمانانو حیا پټاوا انګريزان او دا هندوان چې دلته نو مسلمانانه په بورکا کې ګرځي دي او انده به دغه سه لغړې ګرځي دي
انګريزان او میمان بدغه سي ګرځې دي نن خراړې ورکش او چونګې ملکش هغه پلیت چلاړه زمون خزه هغه پلیت شو چې الله دې امان را وختي او ګيري والاو په سکوټر خزه سوره کړي ورست نو مونږ ته مخامخه ډګډګي او درولو نو میړې دننه دغه غست دا نه دغه بلا دې یاره پیسټری میسټری یا کیک مې کې غستو ا بیکری کې او خزه گاډي والا ته ولاړه واغه سنتره غست نو چې خزه سوروله سو وخت کې نو زیم ورته خو د ما میړې چا داده چې تاسو بدوي او مزیدار درته داوم چې دا میړې ګیرم وا ګیره والا چې پنالت شي دا غي بیا ثاني نه نزی ورته خودم چادا د ماته د موسی علی السلام زمانہ را یاد شوا چې خزبه بنی اسرائیلو کې اسرائیلی خزه د لاس نونی و موسی علی السلام ته بیره وستا وی به کدی خزینه مې منی کې خوستا پیغمبري نه منم او کدی نه مې نه منی کې نو بیا د پیغمبر منم نو موسی علی السلام ورته چاول به دې نه منی کوم و چې دې نه مې منی کې ستا پیغمبري زنم زما عزیزانو حیا لاړ غیرت لاړو تاسو خیال راغی شرم لاړو وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں خلق مرشو خاور لاندې شو چې چا کې حیا وا هغه خزه خاور لاندې شوې چې د چا د جامو کپڑا با په بورکا کې دننم پردي سړی نه دي نازیدانو اصل علم چې ده ا قران او حدیث اصل علم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم علم په درويشت کاله کې جوړ کړی دی اصل علم دا دی چا کې چې د حیا او د شرم او د غیرت سبق چا کې چې د بے غیرتۍ او د بے حیاي سبق دی هغه علم دی یو شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه ته یو پادری راغی نو اجازت یې وغوښتو چې زه شاه صاحب نه یو مسلې تپوس کو ورش پادری ورته وای پادری پیژنې ها د پیرنګیانو مولا ته پادری وای لکه تاسو چې خپل مولا ته مولا وای څوک ورته ملو یای څوک ورته مولا ګوټه وای خاریان ورته ملوانه وای د خار ته چې دنه لار شي وای مولا ملوانه اے مولا ملاټه دی چرا پاسی وے ملاٹے جڑن نا ملا ملاٹے سوک ورته ملوانے ہوئی سوک ورته ملا ہوئی سوک ورته بلا ہوئی اور سڑے د خپل ذہنیت مطابق تعبیر کئی سمره چې د چړی سر کوپړای کې عقلی هغه سي د بل متعلق هغه تعبیر کئی پادری د انګريزانو مولا ته وای پندت د هندوانو مولا ته وای او برهمن چې ده هغه د سکانو مولا ته وای نو ا پادری ورته وای چې صاحب یو مسله تاسو وای و مسله دا ده چې تاسو په قران کې خدای پاک د عیسی علی السلام متعلق ویلي دي تاسو په قران کې وجيها في الدنيا والآخرة الله د عیسی علیہ السلام متعلق کوئی وجيها في الدنيا والآخرة عیسی علیہ السلام د عزت خاوند په دنیا او آخرت دواړو کې دا الفاظ الله په قران کې ستاسو د پیغمبر متعلق ندی ویلي دا څه قسم تعریفی الفاظ
چې کوم زمونږ د پیغمبر متعلق خدای ویلي دي چې هغه عیسی دی دا الفاظ تاسو د پیغمبر متعلق خدای نه دی ویلي معلومیږي دا چې د عیسی علی السلام رتبه چې دا د رسول الله نه اوچته شاه صاحب د لوی شان خاور هغه ورته پادری صاحب دغه سي الفاظ الله په قران کې د موسی علی السلام متعلق هم ویلي دي وکان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها موسی علیہ السلام دا الله پنځ د ډېر لوی عزت خاوند نو دغه الفاظ چې کوم الله د عیسی متعلق ویلي دي دغه الفاظ الله د موسی متعلق هم ویلي دي نو چې الفاظ د موسی متعلق هم دادي نو اے پادری صاحب ستا د پیغمبر څخه خصوصیت پاتې نشي که یوازې د عیسی په حق کې دا الفاظ وې د بل چا په مخ کې نه وې نو بیا ستا د پیغمبر خصوصیت دا پارچه اوچتو کوم دغه الفاظ الله د موسی متعلق هم ویلي دي نو ستا د پیغمبر خصوصیت پاتې نشه قاعده ماته بنیادی خبره وی پادری صاحب بل ادا چې ته پاغي پوي نه وی جیات وی بنیادی خبره دادا چې دا الفاظ چې دي د الله د طرفنا د صفائی شهادت ته د صفائی گواہی ده د موسی علیہ السلام صفائی یا ستاسو د پیغمبر صفائی چې دا الله ولی کولا زکا د عیسی علیہ السلام په مور الزام لګیدلو چې دا عیسی تا د چا نه راوړی دی ځکه چې د خو پلار نو پیغله جنای وي او زوی دی وشو انا لك هذا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه نه د پلار خرابو نه د مور خرابو دا زوی د کوم ځای نه راوړ قوم ورته وی اوس بی مریم بیا فاشارت الیه زوی ته اشاره وکړه چې دنه تاسو دا لوی قصه ده خو الله د عیسی ځان نه بربندای بیمار دی نو الله ورته چې په د پرسو مرض نشتا وکانه عند الله وجيها ده خدا لنګ دې د پاره وای چې دا پیغمبر دې د کې حیا ده نو د موسی صفایم خدای زکه کړي و چې قوم په الزام لګول او د عیسی صفایم خدای زکه کړي و چې قوم په الزام لګول دا الفاظ زما د پیغمبر متعلق خدای دې د پاره ضرورت محسوس نه کړ چې زما په پیغمبر الزام نو صفائی خو سبقت د الزام غواړي زموږ په پیغمبر په زندګۍ کې اړو چا الزام نه دی لګولې نو دی وجنه خدای ته د صفائی ضرورت تاسو خیال راغی دا قانون په درویش کاله کې هغه پیغمبر جوړ کړی دی چې چا باندې په خپل زندګۍ کې الزام نه ابو سفیان قیصر روم بادشاہ هغه ته ورغل قیصر روم د روم بادشاہ تپوس یو کا ابو سفیان نه چې ستاسو په مکه کې پیغمبر چې پیدا دی څنګه سړی دی وی جی هغه کې دا صفت ته دا صفت ته دا صفت د ورکوالی نه په قوم کې په امین باندې مشهور دی امین ځکه چې د په بچپن کې چرته خیانت نه دی خو قیصر روم ما منل نه دی او نه پیغمبري منم زه د پلار او د نیکه په دینم ابو سفیان لا مسلمان نو کافر لیکن د کافر د خلینم د پیغمبر متعلق د قیصر روم په مخ کې دا الفاظ وزي چې په زندګۍ کې په د چرته داغ نه دی راغلی چې دا غلطي کړي په بچپن کې ماشومان سره بچلو به کولم جبريل براغه او د به ونیو او بود بتلو او شق صدر به ورته وکړو او اندرون به ورته پاب زمزم وینځلو بیا به پکې کړو بیا څه زمانہ مخ کې خلق بوي چې پرېشنم شو راووتو صفا شو بیا کې خو شو ټانکی داغونه کنه اوس د امریکای او د لندن د برکته د ټولو خلق دا ومنله
چې واقعي اپریشن هم شي او ځای هم ګنډي او سړی ته تکلیف هم نه بیا تکړه ګرځي نو مای کانګریس ګرده ثابت او باسي او سړی ژوندې ګرځي انګريز زړه راو باسي او پکې سورې ټپ کی او بیا یو ګنډي او سړی ژوندې ګرځي د پلاستیک زړه پکې ورواچي بیا یو ګنډي سړی ژوندې ګرځي په دې ځای کې ورتا یو نالا پاس کی او دې زړه ته دننه فیوز لګي فیوز او سړی ژوندې ګرځي او جبرئیل غوندې ډاکټر او د خدای غوندې مالک او رسول الله غوندې اپریشن شوه سړی ژوندې نشي ګرځي دا عقل نه مني بیا تاسو خیال راغی بہرحال د زمانه رفتار د دوی عقل خدا شی ومنلو لیکن ایمان اعلان نه منلو عقل دا ومنل چې سپوږمۍ ته د امریکای راکټو خطو کانی راوړو پاکستان ته مروړي زیبا ګرځول را ګرځول چې د امریکایانو د سپوږمۍ نه کانی راوړي دي مال امریکایانو کس سپوږمۍ نه کانی راوړي دي خدای په شرمونو شرمو داغه نمایش مکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې د خدای نه قران راوړی دی داغه نمایش په معراج کې چې کوم احکامات په دې سترګو د خدای دیدار کړه داغه نمایش وکړي نو تاسو د امریکای د کارو نمایش چې په پاکستان کې پرېل گاډي کې ګرځوي تاسو نمایشونه کوي تاسو خیال راغی غیر پاکستانیان خودی جوکران کړه دا نقلیان دي د دوی خپل فیشن نشتا تهذیب نشتا اخلاق نشتا دا شرمېدل قوم بم چرته خدای خکې په خوا به د جمعې په شپه خلکو تیارې وکړو ماسختن به تازه او داسو کو چې زر مات نشي ځکه د جمعې شپه ده درود شریف به پکې ډېر وایم پر رسول الله باندې چې خدای پاک مې هغه سره قرب نصیب کړي په قیامت د جمعې شپه په خوا دې لپاره اوس دې لعنتی قوم د جمعې شپه وی سی آر پسې ګرځي دا بے غیرته چي دي د جمعې په شپه وی سی آرونو پسې ګرځي او ټوله شپه ناستي په وی سی آر باندې ابربند فلمونه ګرځي حکومت ورته اسلام راوستو اسلام ګل ورته اسلام راوسته ده نو د جمعې چټي کړي او د جمعې چې چټي کړي نو د دله قومم دا تحیه وکړه چې د جمعې دی چټي کړي ده نو موږ هر آرام ته به د جمعې پښپا کوو دمه به د جمعې پښپا غډو ډولکی به د جمعې پښپا وو وی سی آر به د جمعې پښپا موږ ورته مسله راويستا چې هر گناہ کې کونی در شب یدین بکن ہر گناہ کے کنے در شب یدین بکن تاکہ الصدر نشینان جہنم باشی وہ یارا گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا ارا گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا چے د دوزخیانو صدر خوئی کنا چالتم بیا مزے کے د جہنمیانو صدر او پاس ناس مزے کوا تاسو وګورئ دا ملک دی دا موجوده وخت کې د هیروین مسله دا په ملک کې دا پاوډر چې اوسرا وتی د یو څو کسو مالدارا کېدو د پاره جنکایم نن هیروینز کې لګیای مونږ بخپل اولاد ساتو او به ساتو یو مولا یو بزرگ یو پیر یو میاں یو سید اب خپل بچی څنګه وساتي چې په کور کې ورته سنیمای په کور کې ورته ډمتوبي په کوڅه کې ورته د شرابو دکاني په کوڅه کې ورته د وی سی آر دکاني اب خپل بچی څنګه بچو ساتي ساتلې چله خونه چې په خپل کې به پړې واچو موګي پورې به وته مونږ بچی څنګه ساتي زمونږ بچی به د ټولو نه زیات پنالت او د خدای په عظیم قهر باخته امریکا چې په خطا کیږي چاله انګريزان ټول کې له خرابيږي او د نشي سيزونال تمرا وړي نو امریکا چې په خپکیږي دوی چاپی اچول شروع کړی دي چاله رانی صحیح چې چرته دا پاوډر خرڅيږي او چې په وی سی آر امریکا خوشاليږي نو قدم دیارته د وی سی آر دکان دغه ته څو غاګم نه کوي نو دینه معلومیږي چې مونږ د امریکای پر رحم و کرم باندې چا په څه شي خپکیږي نو مونږ ور سره د سړی بیړم تبا کوي او چا په څه خوشاليږي مونږ وایو چې راشه چې دا خزه مون پرتګونه وبس
دا بادشاہ په کور کې تور باټینګن پاخو تور باټینګن پاخونو چروته خوراک لکه ناستنو مولا دو پیازه ته وای بادشاہ چې مولا دو پیازه صاحب وی چې وې دا تور باټینګن خو ډېر خشه ده وې صاحب تور باټینګن دومره اعلی شی ده چې د سبزیانو بادشاہ دی او تاج په سر تور باټینګن پاس داسې الکای غوندي چی ګل ودا د سبزیانو بادشاہ دی او تاج په سر تم بادشاہ او دا تور باټینګن د سبزیانو بادشاہ آرډر کو چې سبا بیا پاخه کوي چې بیا سبا تور باټینګن راوته مالګه به کم وایا مساله به کم وا وی مولا دو پیازه صاحب ویلې ودا تور باټینګن خو ډېر خراب شي وی صاحب کدا تور باټینګن خشه وي نو د سرمن به د چینډخ په شان نه وي دا دومره مرداره سبزی ده د سرمن ته خو ګورې د چینډخ سرمن او د تور باټینګن یو مره بادشاہ راونیو وی والله کدی پریدم پانسی کوم ده پرون د تاج ور په سر کو او نن وی چې سرمن د چینډخ په شان ول بادشاہ قبله عالم خپنه شي تا خوشاله وکړ چې تکم شي ته خوه نو مونږ تاجم ور پسر او چې تو ورته خراب وې نو مونږ تی چینډخ داستا دومره مهربانای به ازمو پڅ چې دا چاپلوسی ګریستاونو نو زمونږ نظام زندگی ټول د امریکای تابع دی دا زاړه بنینونه بڅنګ ازمو دا غنم دا نقد پیسې کنه چې مونږ لرا کوي نو چا په کم شي خپای مونږ په ملکم فنا کو او چا په کم شي خوشحالي مونږ وایو چې راځي چې زمونږ دا خزم دمانی شنو په امریکا دی خدای نه خپکی دا زمونږ د ملک عزیزانو دا ټول سيزونه مونږ اختیار کړی ولې دي ځکه چې مونږ کې علم نشته قرآن او حدیث واحد علم دی چې تبه پیرانا او تیار پیژن خاو بد به پیژن بلا خبره ده چې په ملک نن چې د قرآن او حدیث څومره مذاق وړاویږي دومره د بل شي مذاق نه وړاوي په دې ملک چې د قرآن او حدیث څومره مذاق وړاوي تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت لګلې ده په هغه ځای باندې چې کوم ځای مزامیر غږیږي دوپړای باجه سرنا وغیرہ وغیرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پاګې د لعنت حضرت عمر په غوګونو کې ګوتی ورکی چې چرته داسې زونه غږیږي التا د خدای رحمت نه وري نن د الله نوم وګورا سیوا د دبلو د باجونه بل شي سره ناغسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وګورا سیوا د دبلو د باجونه بل شي سره ناغسته کی نو چې کوم خدای او رسول کوم شی منع کړی دی او په هغه ملک د هغوی نامې او معاشي سره اغستی کېږي هغه ملک له به خدای خاوره څنګه دا د خدای او د رسول او د قرآن او د حدیث مذاق نه ملا براولی په ټي وي باندې یا په ریډیو باندې تقریر به وشي صاحب ها خو چا بند شي ورپسې به دبلې شروع شي تو ذهن خدا سے خراب شے دے چالتا دے قرآن اوریدلے او دبلی شروع شي تا ته قرآن یاد پاتی کی یا هغه اثر پتا باقی پاتی کی چې دلته ډمتوب تا ګوري بیا تاسو خیال راغی نو زمونږ د ملک کې د قرآن او د حدیث دا حشر برای نام اول لکه د خزو عدالتونه به د خدای بنده د خزو عدالت کم کتاب نه رويست د شورا کم مولا منبر پروردگار په تڼاکو سټکوریا کا کم مولا دا فتوا در کړی دا چې په ملک د خزو عدالت هم کې دي که د خزو عدالت وې بیا د ابوبکر خلافت ته څه ضرورت چې بیبي عائشه غوندي او بیبي فاطمه غوندي خزې وي نو د ابوبکر خلافت ته څه ضرورت بیبي عائشه او فاطمه په پردو کې ودننه
او حکمرانی د ملک او قضا او عدالت چې د ابوبکر کو صحابه نه پیدا په اسلام باندې 1400 کال وروسته ستا نظریاتي کونسل په باندې پوه نو مونږ ټول خان خوي طبقه دلته دا وزیران دي دوی ګرځي تاسو خلق ولا چای کوي څوک ولا روټای خدای او قران ته وګورئ د دې وزیرانو په لاس کې قسم په خدای دې کسخا بیرم شته چې دري سخا بیره دا صرف د ټانګېوالو زیارتونه جوړ کړی دي لکه په دیوال چوناو مګي او ټانګېوال په لار تیریږي چې جوړدام زیارت ته خو چې راشي وی کني پکې سي دا داسې شي یو سړی وی چې د خلقو مزاج زتا سو تخیر په یو ځای کې لرګی خخ کو داس او نامه پې کې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ هر مراد پیاسلی او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دیګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط داسې را مشهور شوي دي دلته یو دوه ډمان چا مړ کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته مړ که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله بچی مې نه کېږي جوړه شهیدانو ته راغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پر اماته شو هغه سړی وی خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګم او دې ځای نه مې وباسئ بل چرته مې یوسئ خلکو وی راوي کني ټوله دنیا رااله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به خو چې راوي وي سو دغسې لرګی په قبر کې پروت وی ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه وی دا مې ستاسو ایمان درته ښودو کور عمران شاه خدای نه پیژنئ رسول نه پیژنئ که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی نه چې ښځې او نر ورته راخلاص د هغه خلک د دوی په سر کې سر خو سر خر پورې وي غویي پورې وي سپي پورې وي که نه تا پورې هم سر او د ډیران ته تام ور پریدم او خر او سپیم ور پریدم خر به په ډیران غول خوراک شروع کی تی ولی نه خوري دا خو نرم شی دی وخوره ځکه چې تا کې عقل خدای کړی چې دا پلیت ته مردار دی زه نه خورم هغه کې عقل نشته غول خوري نن خر او سپی او زه یو شراب د غلو نه زیات پلیت دي نو کم سړی چې سکی د دو د سپي سر کې څه فرق دی تاسو خیال راغی دا د دې قوم ذهنیت دی دا د دې قوم په بله مسله م پوهېږه خنزیر په ټولو حیواناتو کې نجس العین دی د خر سرمن چې دباغت وشي ووینځلی شي نو په هغې مونځ کېږي خر سرمن دباغت نه بعد پاکشی موس کی د سپي سرمن دباغت نه بعد پاکشی د قچر وغیرہ وغیرہ واحد حیوان چې دی هغه خنزیر دی چې د ده اډ ګوټ پلیت او مردار دی د ده سرمن په دباغت نه پاکیږي او نه پې موس کی علماء لیکي چې دې کې راز څه دی هغه هم حیوانات دي دا هم حیوان دی خو زیات نه زیات حرام دی که نه نو دا په دباغت نه پاکېدل د دې سرمن دا څه وجه ده علماء لیکي چې وجه دا ده چې هر حیوان وګوره هغه کې څه نه څه غیرت وي یو حیوان چې مثلا سپی واخله چې یو سپی سره جوړی
دریم سپی چې راشي د دې سپي حال وګوره چې هغه سپي له څومره منډې ورکوي. ټیک ده. خر ټرایو کوي یو خرې سره جوړی، دریم خر ته پې راپرېږده چې دا خر ور سره څه چل کوي. ښځه خنزیره او سړی خنزیر دا دوه جوړی چې دریم خنزیر راشي نو دا ړومبنی خنزیر چې دا د دې ړومبنی خنزیر میړه دی دا ورشي او هغه په ژبه سټي چې ښه دې وکړی چې زما ښځې لرالې. نو علما لیکي چې خنزیر چونکې بې غیرته دی په خپلې جوړې هغه له غیرت نه ورځي، د دې وجې خدای نجس العین کړی. اوی په ایمان دا ټول نجس العین دي که نه دي؟ د ټول نجس العین. دغه غیرت په چا کې نشته، دغه حیا په چا کې نشته. تاسو خیال راغلی؟ نو عرض مې دا و چې عقل نه لري، برای نام ملک دې نامه پې د حکومت ایښوی شوې ده، شته پکې زمونږ دې صوبه کې دا وزیران صاحبان تحقیق وکړي چې شته ورسره هېڅ نه سوا د ټانګېوالو د زیارت. او تاسو د خپل ځان ته کتلی دي چې څه نیني چیني کېږي. دوی چې چرته لاړ شي هلته وایي وروڼو انشاءالله اسلام را روان دی. د میږي د رفتار حسابم خلکو لګولی دی چې میږی د کراچۍ نه را روان شي نو په خپل رفتار فی ګنټه چې څومره د هغه وي نو هغه هم په 3 کاله کې پېښور ته را رسېدی شي. پاکستان ته په 7 کاله کې لا اسلام نه دی را رسېدلی. دا د دې وزیران 4-5 د ملک د کم خدمت کمی و چې 11 کړه، د کم خدمت کمی و چې 11 کړه. یو وزیر یې اوس اغستی دی هغې ته د ډیرو دی پیر صاحب زکوڑی شریف. نو چھوٹا میاں بڑا میاں سبحان اللہ. نو چې وزیرم شي او بیا پیرم شي الله دې ته امان را. دی حکومت ته اوس دا پته نه لګي چې اوقافو کې څه قیامت هغه برپا کړی. هغه دا خیال کړی دی چې جوړ پاکستان ټول ما په لاس کې نیولی دی، نه ډرایور ورنږدې کېدی شي نه سیکټري ورنږدې کېدی شي. هر یو سړی دا کوشش کوي چې خدای د دغې بلا نه لرې وکړي. بھئی د پاکستان په نظام سیکټریان پوهېږي چا چې د مور نه پیدا او په دغه قصو کې عمر تیر شوی. پاکستان په نظام دا وکیلان دا وزیرات پوهېږي. تاسو وایئ چې وزیر هیلث وګورئ دا د پاکستان په دوایانو پوهېږي یا په ډاکټرانو پوهېږي یا د ډاکټر وګورئ که نه. دې وزیر هیلث اعلان کړی چې 100 روپۍ فیس کم ډاکټر واغستو نو ما ته ووایئ همغسې 100 روپۍ فیس علي د دوی په حکم چا متیازې مونه. پرونه خبره درته وکړم ستنه کې چې ګډۍ هغه اوبه چاته چې ډسټل واټر وایي د 5 روپو د ډبي نه نن د هغې 29 روپۍ قیمت پاتانې بستن وه د سټپټومایسینو چې ټي بي والا ته به یې واله اوس پاتانې د اوبو شیشه شوه. کم سیلاب یې وړی جوګزۍ څه شو اغنجي څه شو ملک بیړه تباه ده. د علاج د وجې به هم غریبان مړه کېږي. دوی په خپلو خېټو ماړه دي، د بادشاه د ښځې رونه دي. چې خلک د لوږې مړه شو وایي دا بازارونو کې لکې وریجې او غوړي پراته دي دوی دا دې خوري که نه. نو دا د کوره څوک د پیر زامن دي نو پیر له خو دا قوم خو د خدای په قهر نورم اوړېدلی دی وا به وړي که خیري. دوی خو چې پیر ورته ووایه چې دا پیر دی ورته بوټ په سجدو ورته پریوزي او لاسونه یې څپوي وایي پیره وایي پیر
د کټي زوی ته وګوره ځان لستا 500 شکرانو تلاس نیولې ده کور دی وران شه تعالی به څه درکړي تاسو راشئ وګورئ پیران درته وښیم چې د هغې په بینکونو کې فکس ډپازټ کې پیسې پرتې دې د صدر ډاکخانو کې پیسې پرتې سود پیالي ته چې ولا شکرانه کې ورکې دې ته سود علي په زیارت چې ته شکرانه واچې دا منجوران ته دمولا او شراب او ویسیارونه ګوري ته چې پیر بابا لا او کاکا صاحب لا چیلې بوزي په دې دې پته کړی دا چې چیلې کم خوالاړو اچا یوړو اچاو خورو خزم د سړو نه زیات په قهر اخته دي او سړیم د خزو نه زیات په قهر اخته زما عزیزانو ما شوړه ټول اورانو نظام ټول خراب دی د دې علاج صرف د خدای سره او آسمانی انقلاب سره آسمانی انقلاب راشي دا خلق به ټیکيږي او کني وای د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما دا پښتنه د دیندارو حال چې درته وای اسلام نه بده مړتور شي دا اسلام زما عزیزانو عرض دا چې اسلام د نمایش نامه نه ده او نه د جشنونو نامه ده شرعي طور په جشن چې څومره اخراجات کیږي دا ټول اسراف دی او اسراف کون کی ته پیغمبر د شیطان رور وي څومره بجلی چې خرچ څومره بلپونه چې خراب شي دا څومره اخراجات چې پیوشي دا ټول اسراف یو مولای په دې وسته او د جمعات یو سړی ته تاسو کو چې اسراف تعریف څه ده هغه د اسراف تعریف دا ده چې بے ځای پیسې خرچ ما په خبرو پوهیږئ اسراف تعریف څه ده چې کم ځای کې د پیسو خرچ کولو ځای نه اول ته پیسې خرچ کې دي ته اسراف او پیغمبر ویلی دی چې ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی با پاغلان دی تاخچہ د جہنم کی پراتی سوک چې پیسې بے ضایع خرچ کړي داغي زاب لان دی تاخچہ د جہنم عزیزانو تاسو ټلویزیون ته کوم مذهبي او دنیایي ضرورت ته پدې دي چې څومره پیسې ورکړي یا څومره بجلی په خرج کیږي دا اسراف ته ستا انجام بلان دي تاخچه د جهنم د شپې چې وی سی آر چلے پدې چې څومره خرچه راځي دا اسراف دی او ستا بلان دي تاخچه د جهنم پاکستان کې چلا په دیش کاله پاکستان کې دومره د ډمتوب دکانونه چرته وو لکه دا د اسلام د ټیکدار په حکومت کې چې د ډمتوب دکانونه وو ګوره قدم بیرته د ډمتوب دکان دی قدم بیرته د کنجرتوب دکان دی قدم بیرته د حرامتوب دکان دی اچولند پنجاب ډولکی دی په غاړه کې د اسلام نغارې غږوي او ملک د ټول دمان دا آینده نسل تربیت د پاکستانیانو په ویسیارونو کیږي کم نوجوان طبقه چې تربیت په ویسیارو شي هغه به آینده ته د نرتوب او د غیرت او د حیا او د شرم څه توقع لري کم سړی چې شپه ورځ دمه د ټي وي په پرده باندې ګوري هغه بیا هغه
خزا چې د چا پرتوک په ماشوم غلو باندې ګندای یا لوپټې نه سوړ بوی راځي یا لوخي وینځلې وي سوړ بوی تیزي د قوم له هغه خزي بیا خوان ور کوي کاغه دمو پسې بګرځي وای تاسو په ایمان دیغه باغا سنگار کړي لټای دا د کور د حیا او د عزت او د شرم او د پردې خزي دا دوی له بیا خوان چرته ور دا به ورته خزي نخکاری دا به ورته خریخ کا نن د پاکستان نه دا څه جوړیږي لګیا اخبار کی بور کی کہ ملک میں مکمل اسلام لانے کا تہیہ کیے ہوئے تہیہ کیا ملک کو مکمل کنجر بنانے کا تہیہ کیے ہوئے دا پیاز ډیر ضروری دی چې دومره زورم ورکړی چې الا منڈیوں میں آ گیا اور مینا بازار میں آ گیا اور پلانی جگہ میں آ گیا خدا کبھی نہ لائے ہمیں پیاز کی کیا ضرورت ہم نہیں کھاتے پیاز اسلام کا بتاؤ کہاں تک پہنچ گیا راروان خدا ہے کچھ ترکم راؤ رسید پیاز آ گیا پیاز آ گیا پیاز پیاز کیا ہے اگر اخبار کیوں چې بجلیګر مولا فتوا ورکړې ده چې موږ د هندوستان د ملک پیاز نه خورو اخبار والا پورا شیزونه دي کړل فتوا ورکړې چې موږ د هندوستان پیاز نه خورو نو ما وی چې الکه ما خدا خبره کړې و چې پیاز د هندوستان نه خورو ځکه چې هغه پټو کې هندوانو غل کړی او تاسو وایي چې پاکستان پاک ملک دی او هندوان انما المشركون نجس تاسو به وی چې انما المشركون نجس دا هندوان پلیت دي نو چې هندو پلیت دی نو غلم پلیت دی او د دې پیازو تربیت داغي په غلو شوی دی نو د پاک ملک ته پاک پلیت پیاز ولې راو خبره خدا وت چې د پاک ملک ته پلیت پیاز ولې راوړي تب کم کم شے د بل ملک نه راغواړي نن د امریکې بنینو نه نه په پاکستان کې ستا ملک به د یخنۍ نه تباه شوی د یخنۍ نه به غرق تاله خو هیټرم لګېدلي دي سوی ګیسونه هم درغلي دي سوی ګیس وګورئ د چا چې تر بابا رسۍ نشته هغه ته سوی ګیس نه لګي د چا چې تر بابا رسۍ ده هغه ته هر څه لګي